په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. یوه ښځه چې ډېره نیکعمله وه خو خاوند یې بلې ښځې سره غلط کار وکړو، نو څنګه دې ښځې سره هم بیا غلط کار وشو. که غواړئ چې د دې ښځې واقعه او خبرې په خپله واورئ چې څه یې ویلي دي او څنګه ورسره دا واقعه پیښه شوه، نو تر اخره موږ سره واوسئ چې په خپله یې واورئ او یقین مو راشي. دوستانو، په دې کې شک نشته چې د زنا بدله زنا ده. که نن یو څوک د چا خور، لور او ښځې سره زنا وکړي، نو داسې ده چې یو چاته یې د زنا لپاره د خپل کور دروازه وښوده. یوه ښځه چې خپله قصه کوي چې زما خاوند زرګر او موږ ډېر مالدار او ښکلی ژوند مو تېرېدلو او زه ډېره نیکعمله هم وم او زما خاوند هم بد سړی نه و، خو شیطان هر چا سره وي. خو په نیکعمله انسان باندې بیا شیطان ډیر زیات کوشش کوي چې بېلاري کړي. دغه نیکعمله ښځه وایي چې زموږ کور ته به هره ورځ د پاکو اوبو راوړونکی یو سړی راتللو چې موږ ته به یو کولر اوبه پاکې راکولې او موږ به د هغې عوض کې پیسې ورکولې. یوه ورځ مې خاوند دوکان ته لاړو او بچي مې هم سکول ته تللي وو چې زه کور کې یوازې وم. دې وخت کې د کور دروازه وټکېده چې زه ورووتم، نو د اوبو راوړونکی چې ډېر ښه سړی و هغه ولاړو او د یو ورور په حیثیت مو ترې ستر هم نه کولو. اوبه مې ترې واخیستې، خو د پیسې ورکولو په دوران کې هغه زما مړوند ونیولو چې ما خپل مړوند زر راښکلو. کور ته راننوتم خو زه ډېره خفه وم او دغه ورځ ما ټوله ورځ وژړل. کله چې ماښام شو او خاوند مې کور ته راغی او ما ته یې وکتل، نو زما نه یې د ژړا حقیقت وپوښتو. ما هم ورته ټوله خبره واضحه کړه، نو دې سره مې خاوند هم په ژړا شو، سترګو کې اوښکې راغلی. ویې ویل چې په رښتیا هم د زنا او بدکارۍ بدله اخیستل کیږي، ځکه نن یو ښایسته ښځه دوکان ته راغلې وه او ما هم د شهوت په نظر سره د هغې لاس ونیولو او زور مې ورته ورکړو. سړی ډېر زیات شرمنده شو، توبې وویستې او په رښتینې سره یې د الله پاک دربار ته لاسونه لپه کړل او د خپلو ګناهونو معافي وغوښته او ښځې ته یې وویل چې ته ما ته سبا ووایه چې تا سره بیا څه کېږي. کله چې سبا بیا دغه اوبه راوړونکی سړی راغی، ور یې وټکولو او ښځه ورووته، نو اوبه یې هم ورکړې او معافي ترې هم وغوښته. ورته یې وویل چې زه نه یم پوه شوی، ما معاف کړه، زه ستا نه او د الله پاک نه معافي غواړم. ښځه وایي چې ما هم معاف کړو او ما مې بیا خپل خاوند ته دغه ټوله قصه وکړه چې اوس راسره اوبه راوړونکي داسې عمل وکړو، یعنې معافي رانه وغوښته. خو بیا مې راته خاوند وویل چې ما هم نوره توبه وویسته، نور به هېچا ته هم په بد نظر نه ګورم. نو دوستانو، واقعا چې څوک پردو ښځو سره د ناروا زیاتي کولو کوشش کوي یا ورسره ناروا کار کوي، نو د هغه کورنۍ سره به همغسې کیږي. موږ تاسو له پکار دي چې هیڅکله هم د چا خور لور ته په سپکه سترګه ونه ګورو او نه ورسره د زیاتي کولو یا د زنا کولو کوشش وکړو، نو هله به زموږ ستاسو کورنۍ په عزت کې پاتې شي. نو د پردو ښځو عزت وکړئ او عزت یې همدا دی چې هغوی سره د بدکارۍ نه ځان وساتئ. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. خپل نظر راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.